قدرمانو دوستانو سلامونه. شنتوهار د چین په ګواندون ولایت کې د او د خوندورو خوړو له امله په چین کې ډېر شهرت لري. لوغه یعنې پاکې شوی مرغاوی د دغه ښار د ځانګړو خوړو یوه نښه بلل کېږي او د ځایي اوسېدونکو ډېر خوښیږي. نو په دغه ښار کې د مرغاویو د ساتلو چارو هم ښه پرمختګ موندلی دی. نو راځئ په دې ویډیو کې د مرغاویو د ساتلو په اړه معلومات وګورئ.狮头鹅的近的广东ولایت د潮汕سیمې ځانګړې مرغاوی ده.狮头د زمري سره او غه د مرغاوی په معنا ده. د دغو مرغاویو سرونه لوی او د زمري سر ته ورته دي، نو ځکه د狮头鹅یعنې د زمري سر مرغاوی په نوم یادیږي. دغه مرغاوی د نړۍ له ډېرو لویو مرغاویو څخه شمیرل کیږي او د نارینه مرغاوی وزن یې 12 کیلوګرامو ته رسیږي. زه اوس د مرغاویو د روزنې یوه فارم ته راغلی یم. دغه فارم د ځایي بزګرانو لخوا په 2003 کال کې جوړ شوی او پراخوالی یې کابو 14 جریبه دی. په دغه فارم کې هر کال څه باندې 300 زره狮头鹅مرغاوی روزل کیږي او مرغاوی یې د چین د جنوبي سیمې په بازارونو کې ښه پلورل کیږي. دغه فارم په 2020 کال کې څه باندې 250 زره مرغاوی بازار ته وړاندې کړي وي. ځایي بزګرانو د مرغاویو د روزنې ټولنه جوړه کړې او په همدې مناسبات له بېوزلو کورنیو سره مرستې کوي. دغراز دوی د مرغاویو د روزلو په بهیر کې چاپیریال ساتنې ته هم ډېره پاملرنه کوي او په فارم کې یې د اوبو او کثافاتو د پاکولو سیستم هم جوړ کړی دی. په شنتوهار کې دغه فارم ته ورته د مرغاویو د روزنې ډېر فارمونه شته دي او د مرغاویو روزنیزو چارو د ځایي بزګرانو پر مخ د شتمنېدو لاره پراخه کړې او سیمه هم ورسره سمسوره شوې ده.